سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر. تاسو ته لزیر نیوز سلیریش څخه د نن ورځ د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن چهارشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د زمري 15مه چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 8 سره برابر ده. عزیر صافی یم او تاسو ته لزیر نیوز سلیریش څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. غزه کې په اسرایلی بریدونو کې 83 فلسطینیان وژل شوي. د ملګرو ملتونو کلینیک هم هدف ګرځیدلی. د اسرایلی ځواکونو لخوا د چهارشنبې له سهاره تر دې د ملک تر لږه 83 فلسطینیان په غزه کې وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. پر هیروشیما له اټومي برید 80 کاله وروسته د وسلو د بندیز غږ او نړۍ د پلاستیک د ککړتیا د کړکېچ د حل لپاره د خپل لومړي قانوني تړون د جوړولو په درشل کې ده. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. غزه کې په اسرایلی بریدونو کې 83 فلسطینیان وژل شوي. د ملګرو ملتونو کلینیک هم هدف ګرځیدلی. د اسرایلی ځواکونو لخوا د چهارشنبې له سهاره تر دې د ملک تر لږه 83 فلسطینیان په غزه کې وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د ځمکنۍ ډلې راپورونه ښیي چې یو برید د ملګرو ملتونو پر هغه کلینیک شوی چیرې چې بې ځایه شوي خلک په موقتي ډول هلته میشت وو. د ملګرو ملتونو مرستیال سرمنشي میروسلاف ینچا د امنیت شورا ته ویلي چې د اسرایلی لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو لخوا د غزې د بشپړ اشغال هڅې د ژورې اندېښنې وړ دي. د غرض د اروپایي کمیسیون مرستیال ټریسا ریبیرا دغه پلان نه منونکی پارونکی اقدام بللی دی. اخوا بیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دا پریکړه تقریبا د اسرایل اختیار دی. د غزې پر وړاندې د اسرایلی جګړې له پیل راهیسې تر اوسه لږ تر لږه 1.0 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 150,601 تنه نور ټپیان شوي دي. روسي چارواکي وایي د پوتین او د ټرمپ استازي سټیو ویټکوف ترمنځ لیدنه رغنده وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکوف د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې 3 ساعته اوږده لیدنه وکړه. د کرملین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوري اوشاکوف دغه خبرې ګټورې او رغونکې وبللې. د راپورونو له مخې دواړو خواو د اوکراین د جګړې او د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکې همکارۍ په اړه یو بل ته سیګنالونه تبادله کړل، خو د خبرو نور جزئیات تر اوسه نه دي افشا شوي. دا لیدنه د ولسمشر ټرمپ لخوا پر روسیې د احتمالي نوو بندیزونو د ټاکل شوي ضرب الاجل وړاندې ترسره شوې ده. د کرملین چارواکي وایي لا هم د راتلونکو ګامونو په اړه پریکړه نه ده شوې او تصمیم به وروسته له هغې ونیول شي چې ویټکوف ولسمشر ټرمپ ته خپل راپور وړاندې کړي. پر هیروشیما له اټومي برید 80 کاله وروسته د وسلو د بندیز غږ. نن د جاپان په هیروشیما ښار کې د اټومي برید 80مه کلیزه ونمانځل شوه او زرګونه خلکو د قربانیانو په یاد دعا وکړه. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې له دې تاریخي فاجعې عبرت واخلي او د وسلو د زیرمو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړي. په 1945 کال کې امریکا پر هیروشیما د لیټل بوی په نوم اټومي بم وغورځاو چې نږدې 78,000 کسان یې سمدستي ووژل او لسګونه زره نور وروسته د وړانګو له امله مړه شول، چې ورپسې 3 ورځې وروسته پر ناګساکي بل بم وغورځول شو او جاپان بالاخره تسلیم شو. په غزه کې د مرستې موټر چاپه شوی لږ تر لږه 20 فلسطینیان وژل شوي. د غزې په منځنۍ سیمه کې د بشري مرستو یو بار وړونکی موټر د خلکو پر یوې ګڼه ګوڼه چاپه شوی چې له امله یې لږ تر لږه 20 فلسطینیان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې ګڼ شمېر خلک د خوراکي توکو او لومړنیو اړتیاوو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. چارواکي وایي موټر هغه وخت چاپه شو چې اسرایلي ځواکونو یاد موټر یوې ناامنه او خرابې لارې ته اړ کړ. د غزې حکومتي رسنیز دفتر وایي اسرایلي ځواکونه په لوی لاس د مرستو خوندي ویش له خنډ سره مخوي او موټر چلوونکي مجبوره کوي له هغو سرکونو تیر شي چې لوږې ځپلي خلک پرې ګڼ پراته دي. دا حالت خلک دې ته اړ باسي چې پر موټرو یرغل وکړي او مرستې په زور ترلاسه کړي. پیښه داسې مهال شوې چې د لوږې او خوارځواکۍ له امله د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې یوازې د چهارشنبې په ورځ 3 تنه د لوږې له امله مړه شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د 2023 کال د اکتوبر راهیسې تر اوسه 188 تنه چې 4 نوي ماشومان دي د لوږې او خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. ورته مهال ملګرو ملتونه خبرداری ورکوي چې غزه د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخ ده او دا حالت د انساني فاجعې وروستۍ مرحلې ته رسېدلی. نړۍ د پلاستیک د ککړتیا د کړکېچ د حل لپاره خپل لومړي قانوني تړون د جوړولو په درشل کې ده. د 2025 کال د اګست له 5 تر 14 پورې د ملګرو ملتونو 5 او احتمالاً روسي مشورتي غونډه په جنیوا کې پیل شوې ده. شاوخوا 100 هیوادونه هڅه کوي چې د پلاستیک تولید محدود کړي
خو د تیلو صادرونکي هیوادونه او متحده ایالات ټینګار کوي چې د تولید پر ځای د تمرکز پر بیا کارونه او د کثافاتو پر مدیریت وشي. د دغه تړون پایله ممکن د انسانانو د روغتیا، اقلیم او سمندرونو پر راتلونکي ژور اغیز ولري. د غونډې اصلي هدف دا و چې د پلاستیک د ژوند له پیل یعنې د ډیزاین او د تولید څخه تر پای پورې یعنې تصفیې پورې یوه نړیواله او قانونا الزام لرونکې موافقه رامنځته شي. او د پای خبر همدا چې د بوسنیا ولسمشر له واکه لرې شو. د بوسنیا د ټاکنیزو چارو چارواکو د استیناف محکمې د پریکړې پر بنسټ د بوسنیایي سربانو تجزیه پال مشر میلوارډ دوډیک له ولسمشرۍ لرې کړی دی. پر دوډیک 1 کال بند او 6 کاله له سیاسي فعالیت څخه د منع سزا تایید شوې وه چې له مخې یې نور د ریپبلیک سربیسکا د مشر په توګه دنده نشي ترسره کولی. دوډیک دا پریکړه سیاسي بللې او ابتدایي محکمې ته یې د اپیل اعلان کړی دی. اروپایي اتحادیې دا پریکړه د قانون د حاکمیت یو مهم ګام بللی، خو د سربیا او هنګري مشران د دوډیک ملاتړ ته راوتلي دي. شنونکي دا پیښه د بوسنیا د جګړې له پای وروسته تر ټولو جدي سیاسي کړکېچ ګڼي. نړیوال خبرونه هم دومره و. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خپرونې د الله پامان.